ددی سخی دربار نافذ پہر طرف خوریگی ادنر سانا لڑسان پیو نظر جوڑیگی حسینہ راگلی یارتا مخکی کی گئے حسینہ راگلی یارتا مخکی کی گئے یار نہ قربانی گئے دغدی ارمان. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. پروګرام پیرزونې سره یو ځل بیا زه ستاسو ورور محمد شاه خان دلکشه ځیر یم. ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده پروګرام پیرزونه کې همیشه دپاره موږ دا هڅه کړې ده چا چې د پښتو ژبې دپاره کار کړی زیار یې ویستی هغه موږ راوچت کړی دی، تاسو ته هم په دې سکرین باندې ښودلی دی. نن را سره د خوش قسمتۍ نه یو داسې شخصیت ناست چې د هغې پښتو ژبې دپاره هم کار کړی دی، د دې سره سره یې زموږ د دین دپاره کار کړی دی. مولانا احسان الله حسین صاحب، تاسو به یې ډېر نعتونه اورېدلي وي، ډېر بیانونه به مې اورېدلي وي. په اول ځل باندې به یې ما سره د پیرزونې په سکرین باندې ګورئ. راځئ چې د دوی ژوند وپوښتو، د دوی په ژوند باندې یو څو خبرې وکړو، دوی نه خوندور کلامونه هم ریکارډ کړو. ټولو نه مخکې پروګرام پیرزونه کې احسان الله حسین صاحب سلامونه او احترامات. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. محمد شاه صاحب زه خو ستاسو شکریا ادا کوم، تاسو دومره وخت وویستو، دومره ټایم موږ له راکړو، موږ تاسو ته د زړه د تنده هرکلی وایو، په خیرالي وایو. او ستاسو دې کوشش له الله جل جلاله وده ورکړي او د پښتون قوم د بیدارۍ د را روان مستقبل د هغوی د ښو سوچونو سبب د الله وګرځوي. زه ډېر زیات خوشحاله شوم کوم دی پورې چې زما د ژوند تعلق دی، نو زما پیدایش چې دی د تارو ژبې خوا سره ترخه نوم لیکلی دی، هغې کې چې ما سترګې غړولي دي، دلته زه پیدا شوی یم 1965 کې. او بیا هلکواني څه یو ځای کې څه بل ځای کې، په دې کې چې ما د کراچۍ سفر هم کړی دی، 5 شپږ کاله ما کراچۍ کې هم تېر کړي دي. د کراچۍ نه وروسته چې زه راغلم نو ما خپل والد صاحب عمر ته چې وکتل، ما ته ضعیف ښکاره شو. ما د والد صاحب ته وم یاره موږ به ته دادا وي، مې دادا ته خو الله دې مه کمزورې کوه، خو ستا په دې اواز کې داسې کمزوري غوندې ښکاري، نو که دې خوښه چې زه تاله دمه درکړمه. نو د ما والد صاحب په هغې ډېر زیات خوشحاله شو. نو په 1986 کې زما والد صاحب لا ژوندی و، د هغې په ځای به کله کله زه تلم، جمعې لمونځ به یې مې ورکولو او د هغې په ځای به مې لمونځونه مې ورکول. ډېر زیات خوشحاله و زما نه. بیا یو وخت داسې راغی چې په دې خوشه علاقو کې خلکو ما سره محبت پیدا شو. زما مجالس ته تلم، زه یو مجلس ته لاړم د سړیزو کې، یو کلی دی دې خوا پندو علاقې سره. هغه یو مولانا صاحب راغوښتی و، هغه ته به څه ضرورت راغلی و، څه مجبوري به و، هغه ونه رسېدو. نو زه هغه خلکو پاسولو، ما ډېره زما عمر هغه وخت کې کم و، په مخ مې لا ږیره نه وه راغلې. نو ویې چېرې مولانا صاحب که ته موږ ته څه ووایې ښه به وي. ما ویل مله خو د دې خبرو چل نه راځي، خو به هر حال زه هغه ممبر ته اوچت شوم او هغه ځای کې محمد شاه صاحب ما لږ ټایم واغوستو، لږ شل منټه ټایم ما هغه خلکو ته واغوستو او هغه تقریر نو بس هغه زما لپاره خدای جل جلاله د اوچتېدو د لوړ مقام د شهرت هغه سبب الله وګرځولو. نو 1985 کې ما د دې خبرې سټارټ اخیسته، 1985 یا 86 بود غالبا دې کې زه خطا کېږم، لکن ما د دې نه وړاندې چې په سن 78 90 تر 80 پورې ما زه بهترین نعتخوان یم د دې صوبې. خو بیا زه لاړم کراچۍ ته خپل روزګار پسې، او د هغې نه بعد زه راغلم په هغه 84-85 کې راغلم، او د هغې نه بعد زه دې میدان ته راوتی یم. نو دغه تقریبا 15-16 کاله زما شو چې په دې میدان کې لږې منډې تړې وم. ماشاءالله. مولانا صاحب ډېر تفصیلي خبرې مو کړې، تفصیلي جوابونه مو راله راکړل. مولانا صاحب، ملګرو تاسو ته یاد وي چې مولانا حسین صاحب صرف په نعت باندې خلک نه پیژني. مولانا حسین صاحب کې الله پاک ډېر زیات ټیلنټ یې دی، دا په خاصو بندګانو کې. مولانا حسین صاحب نعت خوان سره سره
بیانونه هم کړي دي، هغوی شاعري هم کړې، مشهور کلامونه چې تاسو ته وړاندې راغلي. ډېر ښایسته غږ الله پاک ورکړی دی چې د هغه غږ په ذریعه باندې د خلکو په زړونو کې ځان له ځای پیدا کړی دی. مولانا صاحب تاسو ناتخواني هم کړې ده، تاسو مونږ ډېر زیات ماشومانو تاسو هغه واقعیاګانې به تاسو بیانولې، هغه هم کړي دي، بیانونه هم کړي دي. تاسو په خیال باندې ستاسو شهرت کې ډېر لاس ته ناتخوانۍ دی یا د بیانونو دی یا د هغې کومې واقعیاګانې وه چې تاسو بیانولې هغې دی؟ اصل کې مسله دا ده چې زمونږ عام خلک په عام فهم کې او په عام ذهن کې دا ناتخواني چې کومه ده د هغې یو کمزوری فعل ګڼي. لکه ما ته ډېرو خلکو په دې وجه باندې ما ته خلک ناتخوان وایي چې دا عالم نه دی، مولا نه دی، دا صرف ناتخوان دی. او که چېرته خلک د دې د حقیقت نه خبر شو نو دا قید و جهان ناتخواني چې کومه ده نو دا ورخ سړی را پیدا کوي، دا پرېوتی سړی راوچتوي او دا ورخ شوی سړی راښکاره کوي. نو اصل کې زما تر اوسه پورې برقرار په دې سټیج باندې اوسېدل نو په دې کې خو به ځان چې اول الله جل جلاله فضل دی او د هغې سره سره په دې کې لوی کردار چې کوم دی هغه د قید و جهان د مدح سرایی دی. لوی کردار چې کوم دی نو هغه د قید و جهان د ناتخوانۍ دی. او کم خلک چې ما خوښوي نو هغه ما صرف د قید و جهان په دې ناتخوانۍ باندې خوښوي چې زه د قید و جهان صفت کوم. زما خپل یو انداز دی او محمد شاه صاحب هغه انداز دومره حتی په دې پښتو ژبه کې ایاز فضل صاحب هم موجود، هغې ته به هم دا عرض وکړم، موږ سره ناست دی، د هغې هم شکریا ادا کوم چې هغې تشریف وروړی دی. یعنې زما دا انداز چې دا یو ځان زما جدا انداز دی، ما چا پسې لا ګام نه دی اخیستی چې یاره د دې سړي دا طرز دی په دې طرز ده. بلکې که تاسو تاریخ ولټوئ نو په ترنم کې زما غوندې راګ چې کوم دی دا چېرته پښتون سړي نه دی غږولی. دا الحمدلله زما ځان له ملکه ده او په هغې باندې الله ما دومره مقبولیت راکړو چې زما په نقل کولو باندې، زما په طرز کولو باندې الحمدلله د ډېرو خلکو ژوند روان دی، تېرېږي، ښه په خوشحالو روان دی. او هغه هم چې د ما فالو کوي په دې وجه باندې نو هغه هم د هغې د محبت وجه ده. ځکه چې یو سړی ګیره پرېږدي نو هغه په دې وجه پرېږدي چې دا د قید و جهان سنت دي، یا موږ سړی ښایسته شریعت جامع چې د دې وجې نه چې دا د قید و جهان جامه ده. نو که یو سړی زما اواز استعمالوي د دې دپاره به استعمالوي زما هغه طور طریقه او په دې وجه استعمالوي چې زما سره به محبت وي. خو زه دغې رونو ته دا درخواست کوم چې کم دی پورې زما اواز او زما هغه سوچ تاسو استعمالوئ نو په کار چې زما کم طور طریقه ده او کم زما خپل انداز دی او زما کم سوچ ده، زما کومه رهن سهن دی د خلکو سره د مل ملاب او د مل جل چې هغه اصول هم په ځان کې پیدا کی د هغې مطابق وچلېږي که نه نو الله به انسان چې دی دا په مخ په ترقۍ باندې مزي انشاءالله العزیز. زه بیا هم د خپل رب نه امید کوم تر څو پورې چې زه ژوندی یم نو زه به په فخر سره د پښتو ژبې لپاره به انشاءالله زه دا کار کوم که خیري. الله دې وکړي مولانا صاحب چې ستاسو ژوند کې الله پاک برکت واچوي، تاسو زمونږ ویاړ یې، موږ په تاسو باندې فخر کوو، تاسو د پښتو ژبې دپاره هم کار کړی دی، تاسو د اسلام دپاره د دین دپاره هم کار کړی دی. الله دې ستاسو ژوند کې برکت واچوي. پیرزونې مینوال دې وخت کې په انتظار دي، غوږ دي، تاسو نو څه اورېدل غواړي، څه به راسره شریکوئ په خپل خوږ اواز او انداز کې؟ په خوږ اواز باندې به جي که تاسو محمد شاه صاحب غواړي او د ایاز فضل صاحب چې کوم دی دیم راغلي دي نو زه خو دا وایم چې د عقاید و جهان د مدح سرایی نه به لویه تحفه بله نه وي. زړه مې غواړي چې زه تاسو له ډېر څه درکړم، خو انشاءالله العزیز چې ستاسو د مېلمستیا به زه په دې رنګ کې وکړم چې دا قید و جهان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدح سرایی درته وکړم کوم چې زما کومې پورې کوشش وي. اوس بوډا شوی یم، ما ته به ګزارم کوم. ماشاءالله تاسو ډېر امیدونه دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم.
आगा गुलची गुलांदर न शर्मीगी आगा हुस्नी खूबांदर न शर्मीगी चेदनास खंदा दिराशी पसरो लबो जन्नतुन की रिदवान दर न शर्मीगी ज़दिज़ार मदतूर स्तुर्गु यारा ची दस्तुर्गु खावंदान दर न शर्मीगी ची दी ज़ुल्फ़े पजबिन ख़वरी वरीकड़ी हम मखकुली दकिन आंदर न शर्मीगी पजामद फ़कीर यहाँ बादशाही चिदज़मकी बादशाह अंदर न शर्मीगी पवड़ज बजिस्ता सना सिफत की दहसीन सी ज़ुबान दर न शर्मीगी मदीना रागला गड़गिया खुशाली गा मदीना रागला गड़गिया खुशाली गा यार न कुर्बानी गा दगदी अरमानो यार न कुर्बानी गा दगदी अरमानो मदीना रागला गड़गिया खुशाली गा यार न कुर्बानी गा दगदी अरमानो यार न कुर्बानी गा दगदी अरमानो ज़रगी यस्तगी की दादाश नावतन दे सौदा दनीनी उकड़ा दादिलु बावतन दे दस्बिलनी गुलती दिल बरदलुगे की गा दस्बिलनी गुलती दिल बरदलुगे की गा यार न कुर्बानी गा दगदी अरमानो यार न कुर्बानी गा दगदी अरमानो हिजरान सी ज़ले विज़पले ना करारा वितो आपस जन दूनु चिजदा दखबल दिलदारा वितो उस वरला रागली दा बुलबुल बाशान चगीगा उस वरला रागली दा बुलबुल बाशान चगीगा यार न कुर्बानी गा दगदी अरमानो यार न कुर्बानी गा दगदी अरमानो ताबा वयल चीद हिजाब लारी कुसी उबिनमा वरमखा मुक्षमा अगदंगी मुनारी उबिनमा दरबार रागे पजंगलुई राय वड़ीगा दरबार रागे पजंगलुई राय वड़ीगा यार न कुर्बानी गा दगदी अरमानो यार न कुर्बानी गा दगदी अरमानो महबूब दहर सोख का कपूरता गिर चापी रखकाई योत्री न पठान दे चिता दा कुम बिशमी रखतारी
دی اشقانو کی بس اڑاندی رستو کی گائے دی اشقانو کی بس اڑاندی رستو کی گائے یار نہ قربانی گائے دغدی ارمانو یار نہ قربانی گائے دغدی ارمانو ددی سخی دربار نافذ بہر طرف خوریگی ادنا انسان لو انسان پیو نظر جوڑیگی ددی سخی دربار نافذ بہر طرف خوریگی ادنا انسان لو انسان پیو نظر جوڑیگی حسینہ راغلی یارتا مخکی کی گائے حسینہ راغلی یارتا مخکی کی گائے یار نہ قربانی گائے دغدی ارمانو یار نہ قربانی گائے دغدی ارمانو مدینہ راغلا اے زڑگی خوشحالی گا یار نہ قربانی گا دغدی ارمانو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یقینو کا حد کئی احسان اللہ حسین سے بار بار زوایم چې الله پاک د ستاسو په ژوند کې برکات واچوي چې ستاسو د اواز د خوږو نه دغه رنګې موږ خوندونه اخلو او الله مو برقرار ساته ژوند کې د برکت الله پاک واچوه احسان الله حسین صاحب دې کې شک نشته دی چې ستاسو اواز د بلا خوږو نه ډک دی دې کې شک نشته دی چې تاسو ډېره پوهه لرئ دې کې شک نشته دی چې تاسو د پیغمبر علیه السلام صفات بیانوئ د الله پاک صفات بیانوئ کلامونه مو بې شمېره کلامونه ما اورېدلي دي دا راته ووایي دغې کلامونو له مو کتابي شکل ورکړی دی او که نه نو محمد شاه صاحب زه به جدي دا عرض وکړم چې خپل ځاني زما کلام زما د شمار نه بهر دی ما ډېر لیکل کړي دي خو ډېر ملګري لکه څنګه چې تاسو د دې خبرې اصرار وکړو نو ډېر ملګري دا وایي چې دا یو مجموعه جوړه شي نو انشاءالله العزیز زه کوشش کوم چې د رمضان شریف نه وروستو د ما دا کلام خور ور پروت دی ما سره لیکلی کلام خپل یو نشته دی بس ما داسې بې پرواونده سړی ما هغه ټایم مې پرې سوچ کړی دی خو انشاءالله زه خپل کلام را جمع کړم یو لوی دیوان دی انشاءالله العزیز به ترې جوړو که خیري بیا که خیري د خلکو مخې له م راشي او خلک چې زما کلام خوښوي الحمدلله بل محمد شاه صاحب کله چې زه ناشریف یم نو زما اصول سوچ دی چې زه مدینه منوره کې ناست یم د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناست یم ځکه زما تصور چې دغه نه وړي به ماله نه خوند نه راکوي د یار کلی او د یار وطن او د یار هغه ژوند او د هغه ذات اقدس چې کوم دی دا چې کله انسان ته راوړاندې شو هغه سوچ تړي مخې ته پروت او دی لګېږي بیا خوند کوي خبره باندې پوه شوي او زه تاسو ناز دل دی او ستاسو زړه چې کوم دی هغه په ناګومان کې وي نو څه خوند به وکړي هېڅ خوند نه کوي که نه نو زما او داسې چې کوم دی دا صرف د عقاید جهان د وطن سره خوند کوي چې سړی چې ارزی وي خو چې د سوچ او تصور چې دی چې د مدینه منوره کې وي د نعتخوانۍ په ټایم کې کم از کم دغه ټیکنالوژي خبره زما زړه دا غواړي چې زما بل یو کلام دی تاسو ته واورم به درنه اورو خو یو تپوس درنه کوم د هر یو انسان په زړه کې خواهشتونه وي روژه ده زړه مې غواړي چې بار 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 دی واورم اړو د مده له درنه کوم خو روژه ده انسان کمزوری شی دی ملګرو روژه د مولانا صاحب ډېر پازابه ونو مولانا صاحب د هر یو انسان په زړه باندې خواهشت وي د وخت کې پیرزونې مینوال تاسو ګوري څه خواهش لرئ چې کاش دا پوره شوی وي زما اصل کې خپل ځاني یو لوی خواهش او یو لوی کوشش او یو لوی ارمان زما دا دی زم چې دا ټول مسلمانان په یو پلیټفارم ولاړ وي او د دې ټول یو سټاف یو اډه وي الله دې وکړي ملګرو د مولانا صاحب ډېر ښه ارمان دی
او الله دې دغه شان د فکر د هر یو مسلمان په ذهن کې پیدا کړي چې د مسلمان دپاره او د انسانیت دپاره هم دغه شان د سوچ وکړي څنګه چې د مولانا صاحب سوچ دی. مولانا صاحب کلام درنه اورو. بل کلام وایو جی. راضی ملائکان سلام تد جانان، راضی ملائکان سلام تد جانان، دا آمینی پکور وریگی چراغان، دا آمینی پکور بلیگی چراغان، راضی ملائکان سلام تد جانان، راضی ملائکان سلام تد جانان، دمگی خار رڑا رڑا شو پیدا دا گلو شہنشاہ شو پیدا دا گلو شہنشاہ شو تشریف روڑی دمکی خار تا قدردان، راضی ملائکان سلام تد جانان، راضی ملائکان سلام تد جانان، اے دا آمینی بکر بلیگی چراغان، راضی ملائکان سلام تد جانان، راضی ملائکان سلام تد جانان، بہر طرف جلوی خوریشوی دا مرحبا چگناریشوی وی دا مرحبا چگناریشوی بخرا بیدار شو تہاشم دا خاندان، بخرا بیدار شو تہاشم دا خاندان، راضی ملائکان سلام تد جانان، راضی ملائکان سلام تد جانان، دا آمینی پکر بلیگی چراغان، راضی ملائکان سلام تد جانان، راضی ملائکان سلام تد جانان، بوتان کعبہ کی شنسکور مرب بارس کی شنعور مرب فارس کی شنعور دا غم غوغا شلا پکور کی دا شیطان، دا غم غوغا شلا پکور کی دا شیطان، راضی ملائکان سلام تد جانان، راضی ملائکان سلام تد جانان، دا آمینی پکر بلیگی چراغان، راضی ملائکان سلام تد جانان، راضی ملائکان سلام تد جانان، بی بی مریم بی بی حوار اغلا ہم آسیہ بی بی سحرار اغلا، ہم آسیہ بی بی سحرار اغلا، دا آمینی کی ترازی ورد آسمان، دا آمینی کی ترازی ورد آسمان، راضی ملائکان سلام تد جانان، راضی ملائکان سلام تد جانان، اے دا آمینی پکر بلیگی چراغان، راضی ملائکان سلام تد جانان، دا عبداللہ دستر گتور راگے، دا آمینی دزڑ ٹکور راگے، حسین استاقل حضور راگے، دا عبداللہ دستر گتور راگے، دا آمینی دزڑ ٹکور راگے،
حسین استایخ تلے حضور راگے دباک اللہ دلوری لویشو احسان دباک اللہ دلوری لویشو احسان راضی ملائکان سلام تد جانان راضی ملائکان سلام تد جانان راضی ملائکان سلام تد جانان سبحان اللہ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب الفاظ نه لرم چې په کومو الفاظو کې زه ستاسو تعریف وکړم الله پاک د بلها خوبیانې درکړي دي ملګرو نه پناه نه دي پټ نه دي تاسو خپل مقام لرئ الله دې وکړي چې دغه مقام برقرار پاتې شي مخ په وړاندې لاړ شي د اسلام دپاره د دین دپاره او د پښتو دپاره دغه شان خدمت وکړي او د پیغمبر اسلام دغه صفات د الله پاک دغه صفات موږ ته بار بار بیان کړي مولانا صاحب پروګرام زړه راله اجازت نه راکوي چې پروګرام راغونډ کړم خو وخت هم اجازت نه راکوي نن سبا وبا ده کرونا دغې عقله باندې څو خبرې زموږ د مینوالو ته وکړي بیا پروګرام راغونډو د وبا په باره کې خو جی عقاید جهان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تواتر سره د دې احادیث هم شته دي چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو ته پته ولګي چې په یو علاقه کې وبا د طاعون دی نو تاسو هغه اسمه کې ته مداخلېږئ تاسو هغه ځای له ورځئ مه چې کوم دی وبا خوروي او کوم ځای باندې چې وبا ده حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه خلک دی په دغه وبا صبر وکړي او دا د دغه ځای نه روزي نه دای په دغه تکلیف باندې صبر وکړي نو که په دې کې خدا نه خواسته عقاید جهان فرمایي چې په دې دوران کې د وبا په دغه ټیم کې او کوم ځای کې وبا و دغه ټیم کې کوم سړی وفات شو نو عقاید جهان فرمایي چې الله بدله د شهادت مرتبه ورکړي نو داسې چې کوم دی کرونا په ټوله دنیا کې داسې خور شوی دی نو موږ ته په حدیث مبارک کې لکه د دې خبرې وضاحت شوی دی چې په دې کې لغونتې ځان ساتل پکار دي هغه علاقو ته چې کوم علاقه کې داسې ښکاره شي نو هغه علاقو ته تګ نه دی پکار او بالخصوص الله دې مسلمانان محفوظ وساتي محمد شاه صاحب یوازې د کرونا د وبا مرض نه دی دې سره د خلکو پر روزګار باندې ډېر غلط اثر پروتی دی او خلک ډېر زیات پریشان دي جی نو الله دیو کی الله په خپل کارون باندې ښه پويږي هغه حکیم ذات ته د سوال به رب نه دا کو چې الله جل جلاله دا وبا مرض واپس کی او مسلمانانو ته الله جل جلاله نجات ورکړي موږ ته الله په خپل حفظ او امان کې وساتي محمد شاه صاحب تاسو نو ایاس فضل صاحب نه یو جهان مننه چې تاسو د راغی تاسو مولانا صاحب تاسو هم ډیر زیاته مننه نصیب پروګرام پیرزونی له وخت ورکو د وخت را کولو د ناستی کولو مو یو نړۍ مننه کوم بار بار برازو بار بار بدل تکلیف درکو بار بار بر سره کینی ادا زموږ په تاسو باندې حق ته تکلیف خو تاسو د پاره چې دومره تکلیف تاسو کو زماره پاره خو تاسو راتللو د محفل خو زماره پاره باعث دراحت خو ډیر زیات خوشاله شوم تاسو په راتلو باندې او تاسو په مجلس باندې او تاسو په خبرو تور باندې تاسو په خبرو کې ناس ته پاسته کې الله جل جلاله خپل صلاحیت خېده او دا میډیا پروګرام چې لول چې کوم دي دم د داسې خلکو سره خای چې هغه د خبرو په ګودر باندې پويږي په ناس ته ولاړه باندې پويږي د خبرو په انداز باندې پويږي کنه چې بعض انسان وی چې دغه خبرو داسې انداز وي چې کله کله دغه نه باز جوړ شي بیا په خبرو کې اکثر دغه نه ټپوس جوړ شي دغه خبرې د کوم انداز نه شروع کول او کوم انداز کې خبرې چلول او بیا په کوم انداز کې خبره سر ته رسول دا د ډیرو کم خلکو سوچ الحمدلله تاسو د خدای پاک ډیر ښه سوچ درکړی دی او مګه چې کوم د خبرو کوم هغه دروندواله په خبرو کې تاسو هغه تر اوسه پورې برقرار دي ډیر زیات تاسو نه متاثر شوم په لوی الله مسوالي خاده وباد ډیر مننه کوم الله مراد لره ملګرو بلا خوان می دی واو سیقینو کا د دنیا مرکه می کړي دي تقریبا سلو نه وړېدلې دي د مرکه کې چې کوم مسوا خوندو
هغه په بل یو مرکه کې نو او امید ساتم تمه ساتم چې تاسو به هم د خوندونو مزه اخلئ ان شاء الله یو څو ډالۍ به نورې هم درکو د رمضان میاشت د پیرزونې ټیم د سایډ نه زموږ د پروډیوسر د سایډ نه ایاز فضل داودي صاحب دا یو څو هلې ځلې روانې کړي چې نعتخوانانو سره به مرکې کوو او مینوالو ته به ورکوو انشاءالله ستاسو به خوښیږي تر هغې دمه چې چېرته یې ښاد اباد او بریالي اوسئ د ځان ډېر زیات خیال ساتئ د لوی الله